دیوبندی اوس عرض داو چې مونږ خو په یو قهر نه یو اخته اولیاء الله بزرگان نیکان والله ادیرو تتلل و ادیری نه منی والله بندگان ادیریب زمان نکه منلی دی پکې پروت ته زما پلار منلی دی پکې پروت ته زبه منم بے اختیار پکې بسملم ادیره منم خو پادیرو کې دبلې غږېدل نه منم پادیرو کې قوالیان او دوپړې نه منم که په قوالو دوپړو مړی بخلې کیږي نو ستاسو پلار او مور چې مړي شي قرآن ورپسې ولي د زیارت پورس ختم په کور کې کوي خو دبلې بوزي په قبر ورته غږوي کنه دیکھو ګورئ اولیاءانو میں مننا کہ او طریقہ قوم نو دسنا جڑا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ داسی کہ تسی قبراں اور بزرگاں دے مزارات تے جا کر توانو او حرکات کرنے چاہیے دینے جڑے پیغمبر کر دے آئے اولیاءانو میں او طریقہ دسنا تو ورتد شیطان طریقہ ہے قبرونو کے دوپڑے باجے مزامیر و شیطان دا پا قبر بیا پا قبرونو باندے میلے دا چا ویلی چی میلہ پہ ناجائز دا پیغمبر ویلی دی پیغمبر ویلی کم سے ویلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا قبری عیدا جناب محمد رسول اللہ فرمائی چه خبردار چه زما د مرگ نرست زما پا قبر میلے جوڑے لکے اس راشے صحبہ د پلانی زیارت ڈالای روانہ دا نو صحبہ یو اغنجی پیدا کری اغلے گلونا غاڑا کی ورا چولی او غلط زیخڑو دا دنیا لپنگانو دا مخ کی تیجڑا سے چل رہے پلانی بابا مات ہو گئی دید پارا قانون پکار قانون وے دا ملک اگر ڈالے سرا پولیس روانی او دا غا اجراگان و حفاظت کے چی چوک ورطا سونے ہوئے قانون وے دا ملک تاب مانا ڈالے رئیستے وے پا سرک ما پا خدا قسم دے چاہتو رزول میں قوت پلاس کے راگے او تاسو د ځان تماشی ہو کئی چی حکومت کول دیتا ہو چپ شافی سر مانا خبر ایری گی بیا چگی موئی زب تاسو تاو خیم چی قبر منل چتوئی دیکھو گو رہا ستا پا ملکی د مکی په خوا کې د کعبه په خوا کې چې 15 وخت څوک کعبه ته منځ کوي هغه ته خو بی دینه وي د رسول الله په خوا کې چې 15 وخت څوک منځونه کوي چې ستا ملک تراشی وي وابړه آیا وابړه آیا نو وابړه کدا وابړه خراب وي نو پیغمبر په خپل خوا کې ولې پرې کدا خلق خراب ہوئے نو خدا د خپل کعبه په خوا کې امامت په ولې کولو دینه خدا مطلب دی چې دی وابړو نه خدای هم یریږي دا زمون ملک دی دا زمون قوم اس بنوي او که قانون ټیکوي ملکی قانون ټیکوي او سخت وي او ټیک وي ما بتاته ویلې و چې وګورم او څوک غلط کار کوي څوک خلاف شرع کار کوي تابع تماشا کوي والله کرانا نه خزی روزی بار نرانا تکو کینو گرزی پلار بت داسې و گرزی لکه دا اوس کې رواني تاسو د الکانو ته خیال نه چې پلار رواني یو به یو ته وګوي خلی به چینګي دی ولی د ګنډېرو دغه به لاس کې نیولې ګنډېرې وم جوړ او پلانیا استغفر داس استمر هلکه دا څوک دی دا مې ډېر جانی دوست دی ها د چاخور او مور چې خرات یا خود دلای نو د دله دوستم دلای بے غیرتا
ته چې د دله دوست خو ته هم دله یې که نه. دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ ملک دی. هلکه دې سړي ته دې د ښځې کنځل ولې وکړه؟ وایي دا مې دوست دی. وایي داسې تاسو سړي ته چې ګورې خوله پورې سپی تړلی دی، کوتری په خوله پورې تړلی، کوتری چې د سړک په غاړه پروتي، که سایکل تیر شي غټ، که سړی تیر شي غټ، چا څه ویلي دی ورته ورپسې بغاړي. دا د دې قوم مزاج دی. شان صحابه دا قوم څه پیژني؟ صحابه معیار د حق دا خقیدونه دا قوم والله که 2 لکه کاله جلسې واورئ که یو پیژني. سو پورې دی چې ځان ورته ملنګ کړی نه، سو پورې چې بې تمام اجزایه ورته متوجه شوی نه. والله که ته د عمر شان څه پیژندی شي؟ د عمر شان خو جناب محمد رسول الله پیژندلی هو. عمر ته یو ورځ جناب محمد رسول الله وایي چې عمره د خدای بنده دومره لوی مقام خدای درکړی چې ته په کومه لار روانې 3 لارې شیطان تا نه اخوا منډې وایي. د عمر شان خو پیغمبر پیژندلی. بیا د عمر شان بیګا مې یو خبره ورته شروع کړه منځ کې پاتې شو. عمر شان څه و؟ د شپې گشت کوي، گشت. یو جونګړې مخې ته سړی ناست دی او جاړي. عمر فاروق ورغی بچیا ولې جاړې؟ ورته زه لار لنډوه، زه څه پوښتنې کې امیر المؤمنین ته وایي زه لار لنډوه. ته به دلته چاته وایې سپۍ درته پوښتنه کوي او لکه څه کوې؟ ته ورته زه لار لنډوه. بو ته بیا د ځان تماشا وکړه، موچای دې پاره کړې چې تر تاڼې دې رسیم سترغلي به دې پړسېدي او چې تاڼې ته دې بیا ورولي مالګو منډۍ ته وایي خدایه توبه الله هم ساتي هم ساتي. امیر المؤمنین ته وایي چې زه لار لنډوه. ما نه څه غواړې؟ لار لنډوه. امیر المؤمنین ورته وایي بچیا لار نه لنډوم، حل به وایي. ورته دې جونګړه کې مې دننه بیبي ده، دردې ورته لګېدلی دی، ماشومې پیدا کېږي، دا ټیم داسې دی چې زه ورننوتی نه شم، بله څوک زنانه نشته چې خدمت یې وکړي، نو جاړم ځکه چې هسې نه چرته مړه نه شي. عمر فاروق وی ښه دې ته خدمتګاره پکار ده. په یو منډه کور ته راغی، ښځه یې راپاڅوله. ښځه یې څوک وه؟ ښځه یې څوک وه؟ د حضرت علی لور وه. رشته حضرت علی سره دې د پاره کړې وه چې پیغمبر سره مې رشته راشي که په قیامت کې په دې برکت خلاص. د عمر دا ایمان. عمر امام حسین لګیا دی لوبې کوي ماشومانو سره. عمر راغی ماشومان ویل منډې کوي. عمر راغی امام حسین وویل مه وهئ منډې، دا زمونږ غلام دی. حضرت عمر واورېد راغی حسین یې په غېږ کې ونیغې علي ته بوتلو. وی د حسین یو خبره وکړه علي دا ولیکه. وی څه وی داسې وی. علي ورته ویل پرېږده ماشوم دی. وی نه جي دا الفاظ یې ولیکل چې حسین وایي چې عمر زمونږ غلام دی. وی لیکل او په د پاسې د حسین ګوته ولګوله. حضرت علي ورته ویل په دې څه کوې؟ وی زه چې کله مړ کېږم وصیت به کوم چې دا کاغذ مې په سینه کې دی چې منکر نکیر راشي ورته به وایم نه چھیڑو ہم کو، نہ چھیڑو ہم کو، حیا کرو تم، ہمیں سہارا محمدی ہے. د غلام د غلطۍ همیشه تپوس د مولا نه کېږي. زه د حسین غلامم که څه غلطۍ مې کړي ورشه حسین نه پوښتنه وکړه، په دې به ځان خلاصوم. دا رشته وه د عمر د خاندان رسول سره. دا رشته مونږه د ترور زوی نه و ابوبکر او عمر او عثمان، رشته دارم نه و. که مونږ په کراتو مراتو او په عین الیقین او علم الیقین دا ثابته نه وی چې ابوبکر او عمر او عثمان
خدای ته ډېر مقبولو والله کم منلی دی والله کم منلی زما عزیزانو عمر خپله بیبي را پاسولوې خبره واوراله زر کوه څه چل دی وی الله د ډېر لوی خدمت موقع په لاس درکړې د لږ تلوار کوه یو مسافر دی په لار کې بیبي ناجوړه ده بچی کېږي څه ضروریات د زنانو چې کوم دي هم راواله قجورې او ستوان وغیره یې راواغسته عمر مخکې او ښځه یې ورپسې اوبکي څوک اوبکي ټوکې دي مولود شریف ته خواره ښځه به کښېني سترګې به پټې کړي فلانی بیگم چې دا مولود شریف سن رہی هغه ورځ یو لویه پخه ډمه د هغې مولود شریف ویلو په ټلویزیون باندې مرثیه ویله په ټلویزیون باندې ټولې ډمې مرثیې وایي لګیا دي ټولې ډمې لګیا دي مولود شریفونه کوي دا هغه شرمېدلی ملک دی الله دې امان راکړي په مونږ لیبل مه لګوه چې امن عامه خرابوي امن عامه هغه څوک خرابوي چې د چا امن عامه خکول په لاس کې دی او نه یې کوي هغه خلک یې خرابوي والله مونږ یې ښه کوو مونږ یې ښه کوو مونږ یې ښه کوو هغه مولیان یې خرابوي چې کوم ستا په خوا کې ناست دی او ستا تالي سټي دا د سود د زکات پیسې علي سود د زکات په پیسو لګیا ته مولیان خسي کې ما مولیانو له یو فتوا ورکړې ده چې مال موزي او بخور غازي مالم ته خوري او چې وخت راشي په دا 60 منټ تاسو خیال څه مولیان دومره قمقل دي چې تا 15,000 یا 10,000 روپۍ دا د سود د زکات پیسې ولا ورکړې نو ګینه بس مولا خرید شو مولا چرته خرید کی مولا قسم په خدای دومره هوښیار دی جنازې ته دی ولاړ او نیت نه تړلې چې دا سړی آرامي و کلی ورکړي دی قاری فیاض له قرآن ډېرې جنازې د داسې کړي دي دا مولیان تاسو ته دومره قمقل ښکاري منوهیه دا سټونه د عمل کې یوازې د دوی حق نه دی زمونږ هم پکې حصه شته تاسو پوه شوئ په خبره اسې وایم اوبکي څوک دا کار عمر مخکې ښځه یې ورپسې چې جونګړې ته ورسېده عمر فاروق غوږ کې دی غوږ کې دی خپلې بیبي ته وایي چې او بیبي ستا دې په خدای باندې قسم وي چې د دې مسافر د ښځې به داسې خدمت کوي لکه چې د چا خپله خور وي یا یې مور وي ډېره ښه ده دننه لاړه عمر په ځمکه مسافر سره کېناستو چې لږ ساعت تېر شو آواز شو یا امیر المؤمنین مبارک شه ستا وراره پیدا شو الله د مسافر بچی ته به سرمایهدار سړی وراره ووایي د ماشکي او د بشتي او د خوار او د اوږي او د نهر بچی ته به سرمایهدار وراره ووایي هغه بیبي ته ګوره و یا امیر المؤمنین مبارک شه ستا وراره پیدا شو هغه مسافر ګبراو شو چې دا امیر المؤمنین دی اوفو ښځه دننه ګبراو شوه چې دا د امیر المؤمنین بیبي زما خدمت ته راغلې ده حضرت عمر ورته ویا مسافر تھا ورته وی گھبراویگا ما جو ازروئے شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے جو ازروئے شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے اے مسافر یریگا ما زما قا جناب محمد الرسول اللہ ویلی دی سید القوم خادمهم د قوم سردار چی وی یا د قوم خدمتگار وی نو زکه ستا خدمت لراغلم دا ز خپل سعادت غنم بیا ورته څه وی بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا و مسافران کزد غریب و خدمتگار نوے نو نن بد محمد رسول اللہ د غلامانو پر رجسٹر کے زمان نامہ نوے دا شانو دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نور خبر با بارہ وفات کے سرکو
اور جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې د مسلمان پخپه کې ازغه لار شي نو الله بداغیم ولا اجر ورکي. تاسو چې زما خپه پرې کوله نو زما نظر په دې حدیثو ما وی چې اے الله ستا حبیب خو ویلی دي چې د ازغی دتلو بم مسلمان ته اجر ملاویږي نو الله ما نه خروغ خپه غوسیږي چې ما له څومره اجر راکړي. وی ډاکټرانو والله دا تصور لا ختم نو چې بیا میزان تک تخپم پرې کړی وو زه په کټ کې پروت ما عرض مې دا خبره مې دې دپاره درته وکړه چې د دین په مجلس کې د ناستې په اجر دې که نظر شي په خدای قسم قدر نه لاس او خپه پرېږدم چې بل خواو نه ګورې بل خواو نه ګورې. تاسو پورې مې دا وویل چې بل خوا مه ګورئ ماته دنیا اورانه شي بار هیڅ نشته بار صاحب. زمونږ حکومت غریب پریشان چې دا شیعاګان دي او سنیان دي مروره هیڅ نشته بالکل خیر خیریت ته دا لکھنووال دي شیعو جلسه ته ورشه د دارې جلسه ته ورشه او زمونږ ته راشه درې اوازونه دي پکې شیعو جلسه ته ورشه امام خبره وکړي ای جاړي به نور څه نشته الته ورشه فلاں بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واہ واہ سبحان اللہ واہ 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 نور سے نشته زمونږ جلسه کې چراشی نره تکبیر بل بیا غټ تکبیر دلته نه بیا بل استاد را چغه کی چې تاج و تخت زنده‌باد نور څه نشته. لکھنؤ کې 9 کاله جګړه شوې وه 3 کوزې پکې ماتې هیڅ نشته. ما وی خپه نشئ خپه نشئ دا ټولو خلقو پوندې ماته معلومي مونږ سکار دی چا سره جګړې کول جګړې نشته. عرض مې دا شان صحابه او پیژنئ چې صحابه معیار د حق دي. اوس لږ حوصلې سره خبرې اورېدو ته توجه. ابو بکر صدیق اول مسلمان دے په اسلام اول ایمان په جناب محمد رسول الله ابو بکر صدیق راوړی اول کچری ابو بکر نعوذ بالله غدار ثابت شي نو چې چا اول فیض د نبوت په زړه کې ایښی دا رښتیا کېدی شي چې دا فیض به په تسلسل ما پورې صحیح را رسېدلی. که ابو بکر ایمان په خپل مقام کې صادق نو نو دا ابو بکر په ذریعے چې 1400 کاله رستو ما لکم دین را رسېدلی دی دا صحیح کېدی شي چې ابو بکر یار اول د پیغمبر هغه د پیغمبر صحیح جانشین او صحیح امین نشو نو داغه دین چې کم سرما داغه په وجه راغله صحیح څنګه کېږي. ٹھیک شو. عمر یار دویم که عمر نعوذ بالله غدارو داغه په وجه چې کم دین تر ما پورې را رسېدله دا دین صحیح کېدی شي. که عثمان غدارو داغه په وجه چې کم دین تر ما را رسېدلی دا صحیح کېدی شي. دا قرآن چې کم ستاسو په مخ کې پروت دی دا په دې 2 کایو کې په دور ابو بکر کې عمر فاروق جمع کړو. نو که عمر او صدیق غداران دي د دې څه ګارنټي ده چې دې 2 کایو کې دا قرآن صحیح جمع کړی کېدی شي چې کم برای راست نبوت سره واسطه ده هغه دیانتدار او ایماندار ثابت نشي ته 1400 کاله رستو د دې قرآن متعلق څنګه دعوه کولی شي چې دا مغه قرآن دی چې کوم پیغمبر ته راغلی
او تاسو خیال را بیا تداوی چې دا وحی تیروتی دا طلع علی تا لاړه رسول تا او دیکھو گورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په 23 کال کې سلیری زرا کرتی جبریل راغله دے په څو کال کې شاباش شابا ماما وایا په 23 کال کې سلیری زرا کرتی نو دینه خدا معلومه شو چې د خدای چیټی رسان سلیری زرا کرتی خطا کیږي خدای یو ځای ته لیږي او زی بل ځای ته خدای ته پته نه لګي ٹھیک شو دا داسې عقیده ده کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ سرک سے دی دیکھو گورے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے نو د خدای په مخ کې چې ته داوی چې خدای تا سره څه دي ته خو یو ذات بس چې څه دي خو د رسول سره دي دا بې عزتي به خدای خپله برداشت کی پلار او زوی ناست دي او ته زوی ته وې چې وروره چې څه دي تا سره دي پلار سره دي څه دي که پلار سره هیڅ هم نه پلار به دا بې عزتي برداشت کی وګوره عیسایان ولې کافر دي ځکه چې عیسی سره محبت دومره وکړو چې د خدای زوی ورته ووی نو کافر شو کنه یهود ولې کافر دي ځکه چې خپل پیغمبر سره مینا دومره وکړه چې د خدای زوی ورته ووی نو کافر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینا هغه مقام ورکول چې د خدای بیزتی پکې وشي دا بیزتی مرتکب د کفر نه ده د پیغمبر مقام به منی څنګه د ټول کائنات د پاسه ټول کائنات او د الله نه را لاندې دا مقام د جناب محمد رسول الله عزیزانو مونږ خو یو غم نه دی یو ویر نه دی چاله ورشي وی اے دیوبندی جڑن اولیاءوانو نی مندے نے بزرگانو نی مندے نے پیرانو نی مندے نے مال دیوبندی خود پیرن خود بزرگن خود اولیاءوانو مندن لیکن گن کپانو نی مندے نے ہاں آئے میں بتاؤں دیوبندیوں کی بزرگی آؤ میں بتاؤں دیوبند اغا مقام دے چچا پا ہندوستان کے دا انگریز پلیت قدم وستل غختل او دے روٹی خلاصو اغا پلیت قدم جمعول غختل